د نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامات مې قبول کړئ. خاکسار احمد زیب مې وزل بیا درته د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې هرکلی کوم په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله او د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ تېرېږي. قدرمنو اوریدونکو په تېره خپرونه کې تاسو د کاناډا هېواد په باره کې معلومات اورېدو په دې تمه چې هغه ستاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. په نننۍ خپرونه کې به تاسو ته د چیلي هېواد په باره کې معلومات درکړم په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. ګران اوریدونکو بیا هم ښه راغلاست. د چیلي هېواد د نوم لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې CL دی. رسمي نوم یې د چیلي جمهوریت او نړیوال نوم یې چیلي دی. دا هېواد په لویدیځه نومکوره، جنوبي نومکوره، چیلي د ارام سمندر په سواحلو په اوږدو کې د جنوبي امریکا په لویدیځو او لویدیځې نیمکورې په ډېر جنوبي برخه کې د لویدیځ طول بلد د 18.5 درجو او 15.5 درجو او د جنوبي ارض البلد د 18.55 درجو ترمنځ موقعیت لري. د چیلي هېواد ټول مساحت 1,56,950 کیلومتره مربع دی. د دې هېواد شمال لویدیځ ته پیرو، جنوب ته ارام سمندر، ختیځ ته بولیا او ارجنټاین، لویدیځ ته ارام سمندر موقعیت لري. په وچه کې د چیلي د ټولو پولو اوږدوالی 6,101 کیلومتره مربع دی. دا هېواد د اوبو سره 6,435 مربع ګډه پول لري. چیلي هېواد شمالي سیمې ډاګونه او بیدیا ونیولي دي. د چیلي دغه سیمې د نړۍ د ډیرو وچو ځایونو څخه دي او له همدې امله هوا ډیره توده او وچه ده. د دې هېواد د جنوبي برخو هوا چې جنوبي قطب ته نږدې پرته ده سړه ده او ژمی ډیر اوږد دی. د چیلي د منځنیو او ځینو لویدیځو برخو هوا په زړه پورې ده. د چیلي هېواد پایتخت د سانتیاګو ښار دی. په دې هېواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 20 نفر، په 1 میل مربع کې 54.9 نفره او په ښارونو کې 80% او په کلیوالو سیمو کې 13% اوسیدونکي ژوند کوي. د چیلي هېواد د اوسیدونکو نژاد سپین بومي دی. دین یې رومن کاتولیک دی او ژبه یې اسپانوي ده. لیکدود پکې په لاتیني ژبه دی. چیلي هېواد د اداري ویش له مخې په 14 ولایتونو ویشل شوی دی. د چیلي هېواد حکومت جمهوري دی. د چیلي اساسي قانون په 1981 د مارچ په 11 نافذ شوی دی. په دې قانون باندې په 1989 د جولای په 10 او 1993 او 1990 کلونو کې نوې کتنه شوې ده. د چیلي هېواد جمهور رئیس د خلکو په خوښه د 6 کلو لپاره ټاکل کیږي. د چیلي هېواد تېرې ټاکنې په 2011 کال کې شوې وي او راتلونکې ټاکنې به په 2018 کال کې ترسره شي. د چیلي هېواد ملي کانګرس 2 جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 48 غړي لري او په دې توګه ټاکل کیږي. 38 د خلکو په خوښه او 9 د انتصابي او یو د هېواد د پخواني جمهور رئیس چې خپل د جمهور ریاست 6 کلنه دوره یې پوره کړې وي. دا سړی به ټول عمر لپاره د مشرانو جرګې غړی وي. د چیلي د مشرانو جرګې 38 غړي 8 کاله دنده سرته رسوي چې نیمه یې هر 4 کاله وروسته د خلکو په خوښه ټاکل کیږي. دوهم په دې هېواد کې د مرستیالانو خونه یا جرګه ده چې دا 120 غړي لري چې ټول د خلکو په خوښه د 4 کلو لپاره کار کوي چې د دې دواړو جرګو تېره ټاکنې په 2009 کال کې ترسره شوې وي او راتلونکې ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. په چیلي هېواد کې رای ورکول عمومي دي او د رای ورکولو سن 18 کلن دی. په چیلي کې قضایي قوه د دولت په 3 ګونو قواو تر ټولو کمزوري ده او دا ځکه چې په دې هېواد باندې د پوځیانو د 19 کلنې واکمنۍ په دوره کې په چیلي کې سم قضاوت ته اړتیا نه لیدل کېدله او پوځیانو یو تش په نامه قضایي قوه غوښته. اوس د چیلي حقوقي نظام د دې هېواد د کال 1350 په هغه مدني قوانینو ولاړ دی چې د اسپانیا، فرانسې او اتریش د قوانینو اغیزې په پرتې دي. 6 کاله مخکې د چیلي قضایي مقاماتو پریکړه وکړه چې د جنۍ پیښو په برخه کې به په خپل سیستم باندې نوې کتنې وکړي
او 6 کلونو په ترڅ کې د هغې په ځای د امریکا د متحده ایالاتونو په شان نوی سیستم په پښو ودرو. د چیلي هیواد د خپلواکۍ ورځ 1810 د سپتمبر 18 له اسپانیا څخه ده. ملي رخصتي هم د سپتمبر 18 ده. دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د اکتوبر 24 ده. د چیلي هیواد ملي بیرغ 2 مساوي افقي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې پاسنۍ سپینه او لاندنۍ سره ده. د چیلي هیواد د ملي بیرغ د سپینې ټوټې په کیڼه خوا کې یو شنه مربع ښکاري چې د منځنۍ برخې په یو سپینه ستوري ښایسته شوې ده. د نړۍ د هیوادونو خپرونه. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. قدرمن اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې ستاسو پام راګرځو د چیلي هیواد اقتصاد ته چې زما همکار حمیدالله مشکور به درته وړاندې کړي. چیلي د لاتین یا جنوبي امریکا داسې یو هیواد دی چې ډیره موده یې د پوځیانو تر ولکې لاندې تېره کړې او لږ وخت کېږي چې له دغه ستونزې څخه خلاص شوی دی، خو بیا هم ښه اقتصادي دریځ لري. له همدې امله یعنې د شمالي امریکا د هیوادونو د آزاد تجارت تړون ژر چیلي ته د غړیتوب د ورکولو غوښتنه وکړه. اوس چیلي د آزاد بازار داسې اقتصاد لري چې بهرني سوداګري د ملا تیر بلل کېږي. د تیرې پیړۍ په 90مه لسیزه کې هغه وخت چې جمهور رئیس پاتریوس ایلوي له پوځیانو څخه واک ترلاسه کړ، یعنې په 1990 میلادي کې دغه هیواد د بریالیو پرمختګونو یو اقتصادي ماډل وړاندې کړ. دغه ماډل د 1991 او 1990 کلونو په بهیر کې د چیلي د غیر خالص کورني تولید 8% زیاتوالي ته لاره هواره کړه. چیلي په کال 1994 کې د اوپیک غړیتوب ترلاسه کړ او د جنوب د ګډ بازار میرکوسور سره خبرې پیل کړې. په کال 1998 کې د چیلي کلنی اقتصادي پرمختګ دغه هیواد د صادراتي عوایدو د کموالي او سختو مالي تګلارو له امله 50% کم شو. په کال 1999 کې دغه پرمختګ یا په بله ژبه د چیلي د غیر خالص کورني تولید زیاتوالی په ټپه ودرېد او دا ځکه چې نړیوال مالي بحران د وچکالیو له امله د کرنیزو محصولاتو کموالی او د برېښنا په تولید کې لږوالی د دغه هیواد اقتصاد له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ. دغه ستونزو د کال 1999 په 2مه نیمایي کې د چیلي اقتصاد په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له منفي پرمختګ سره مخامخ کړ. دغه ستونزو د کال 1999 په 2مه نیمایي کې د چیلي اقتصاد په تیرو 15 کلونو کې د لومړي ځل لپاره له منفي پرمختګ سره مخامخ کړ. په کال 2000 میلادي کال کې د چیلي د صادراتو عواید بیا زیات شول، اقتصادي فعالیتونه یې ګړندي شول او غیر خالص کورنی تولیدي 4.2% زیات شو. دغه پرمختګ په کال 2001 میلادي کال کې 3.1% او په 2002 میلادي کال کې 2.1% راټیټ شو. د چیلي د اقتصاد پوهان د ارجنټاین د پیسو د بیې راغورځېدل دغه لویدلو لوی لامل بولي. په کال 2003 میلادي کال کې د چیلي غیر خالص کورنی تولید 3.2% او په کال 2004 میلادي کال کې 5.8% لوړ شو. په دغه کلونو کې په نړۍ کې د مسو بیې لوړې شوې او د لرګیو، کبانو او چیلي د کاني موادو د خرڅلاو له مدرکه ډیر عواید ترلاسه کړل. اوزګارتیا اوس هم په چیلي کې ډیره ده. په کال 2004 میلادي کال کې د جنوري په لومړۍ نیټه د امریکا له متحده ایالاتو سره د آزاد تجارت یو تړون لاسلیک کړ. دغه تړون د چیلي د اقتصاد او په تیره بیا دغه هیواد د بهرنۍ سوداګرۍ له پرمختګ سره ډیره مرسته کولی شي. حمیدالله مشکور چې تاسو ته د چیلي هیواد د اقتصاد په باره کې معلومات درکړو. د چیلي هیواد 3.0% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هیواد 14% ځمکه څړځایونو، 21 ځنګلونو او پاتې 9.1% بېدیا او غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو او د استوګنو کلیوالو سیمو نیولې ده. په 1998 کال کې د دې هیواد 18,000 کیلومتره ځمکه کرل کېدله چې 13.6% خلک یې د کار په قوت په کار بوخت دي او د دې هیواد 6.3% غیر خالص کورنی تولید له همدې سکتور څخه په لاس راځي. په تیرې پیړۍ په 8مه لسیزه کې د چیلي دولت وبتله چې د مسو په پروسس او صادراتو باندې خپله انحصاري پای ته ورسوي. د هغې تګلارې د چیلي د کرنې په سکتور له پراختیا او پرمختیا سره ډیره مرسته وکړه او د دې هیواد میوې امریکا، اروپا او حتی
چین هیوادونو ته هم ورسېدي. ارقام څرګندوي چې په 1880 کال کې د چیلي 15,000 هکتاره مځکه باغونه درلودل چې هر کال 28 میلیونه کارتنه میوې صادرولې. دغه ارقام 12 کاله وروسته 18,000 هکتاره او 130 میلیونه کارتنه زیات شول او په کال 1993 کې د چیلي په صادراتو کې د دې هیواد د کرنیز محصولاتو ونډه 11% ته لوړه شوله. د دې خپرونې اوریدل د ننګرهار ملي راډیو څخه په اونۍ کې 2 ځلې مه هېروئ. د چیلي هیواد د پیسو پولي واحد CLP دی او د ټلیفون شمیره 0055 ده او د انټرنیټ هیوادانه کوډ TCL دی. قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې برخې ستاسو پام راګرځو د چیلي هیواد د تاریخي پیښو باره کې معلومات ته. په چیلي کې د هسپانویانو له یرغلونو څخه مخکې د جنوبي امریکا د نورو هیوادونو په شان بومي سرپوستي قبایل اوسېدل. د 15مې پیړۍ په پای کې د چیلي جنوبي برخه د انکا د سترواکۍ په واک کې وي. په همدغه وخت کې د اوسنۍ چیلي د خاورې له شمال څخه تر جنوبه پورې د ماپوچا اوسېدل او باناییان او الاکالوفا دغه هیواد په ډیرو جنوبي سیمو کې هستوګن وو. د خلکو د کبانو په نیولو او خوړلو ژوند کاوه. په کال 1546 میلادي کې هسپانوي سمندري سیلاني دیګو الماګرو له پیرو څخه د چیلي د نیولو په نیت روان شو. له ده سره 500 هسپانوي او 1500 سیمه سرتیري یو ځای وو. دوی د چیلي په خاوره کې څه ناڅه پر مخ تللي وو چې د پیرو د لیما په ښار کې د خلکو له پاڅون څخه خبر شول او بیرته په شا وګرځېدل. په دغه یرغل او شاتګ کې دیګو او د په زرګونه ملګري وژل شول. له دیګو څخه وروسته بل هسپانوي سمندري سیلاني پدرو په چیلي کې د ولپارایزو بندر او څو ښارونه جوړ کړل. له 1558 څخه تر 1540 میلادي د اومایوچا له قبایلو سره په جګړه کې وژل شو. له دې وروسته کارسپا په مایوچا یرغل وکړ او هغوی مات کړل. له دې وروسته که څه هم چې د چیلي بومي خلکو د هسپانوي یرغلګرو په وړاندې مقاومت کاوه خو ورو ورو له ماتو سره مخامخ کېدل او هسپانوي واک ته یې غاړه کېښوده. په کال 1810 میلادي کې د چیلي د دولت د شورا مشر هاوزا میګل کارالا په خپلو خلکو کې د خپلواکۍ ولولې راوپارولې او جنرال برناردوی د خپلواکۍ غوښتونکو سره یو ځای شو او د خپلواکۍ غوښتونکو او د هسپانیا د پلویانو ترمنځ جګړه پیل شوه. خپلواکۍ غوښتونکو ژر د والیودیا او کونسیپینو ښارونه ونیول او په هسپانوي پوځیانو او د دوی په پلویانو کې ځمکه سره کړه. په کال 1814 میلادي کې د ارجنټاین یو وتلی خپلواکۍ غوښتونکی هوزا دوستن مارټین د آن له غرونو څخه تیر او د چیلي له خپلواکۍ غوښتونکو سره یو ځای شو. دوی په ګډه هسپانویانو ته ماتې ورکړه او د چیلي هغه خپلواکي بشپړه کړه چې په کال 1810 میلادي کې اعلان شوی و. د 1818 میلادي کال څخه تر 1850 وروسته د چیلي، پیرو او بولیا په ګډو پولو کې د پوتاشیم نایتریت داسې سترې زیرمې کشف شوې چې دغه هېواد ترمنځ یې د جګړې اور بل کړ. دغه جګړه له 1809 څخه تر 1884 کې بیا تکرار شوه او د تاراپاک شتمنه سیمه د چیلي ملکیت وګرځول شوه. دا خبرونه تاسو د هرې دوشنبې په ورځ د سهار پر 10 بجو او بیا ځلې د سه شنبې په ورځ د مازدیګر پر 4 بجو له ننګرهار ملي راډیو څخه اوریدلی شئ. په 1880 میلادي کې هوزا مانویل د چیلي د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د ملي صنایعو د پراختیا، د ملي اقتصاد د پرمختګ، ټولنیزې ودې او د بهرنیو پانګوالو د زور زیاتي د کمولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړل. خو په پای کې هغه اشرافو او سترو پانګوالو پر وړاندې له ماتې سره مخامخ شو چې انګلستان یې ننګه کوله. هوزا ارجنټاین ته وتښتېد او د هېواد د چارواګي ولسي جرګې ته وسپارل شوې. په کال 1904 کې د چیلي او ارجنټاین سرحدي ستونزې رفع شوې او دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې په ویاړ د آن د غرونو
د اوسپاتایا د لوړې څوکې د پاسه د اند غرونو د مسي مجسمه نصب شوه. د کال 1920 په ټاکنو کې کارلوس دل کامپو د چیلي د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د خپل دیکتاتوري ډیره نه ټینګه کړې چې له کاره ګوښه شو او ارجنټاین ته وتښتېد. د 1921 میلادي له دې وروسته په هېواد کې ستونزې ډېرې شوې. هره خوا بغاوتونه پیل شو. په ځینو ځایونو کې پوځیان هم له خلکو سره یو ځای شول او د هېواد حاکم رژیم بیا له ماتې سره مخامخ کړ. د 1932 کال د همدغه کال په لومړیو ټاکنو کې آرتور د چیلي د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. له ده وروسته اګیرا سردا واک ترلاسه کړ او د 1938 میلادي د په هېواد کې اقتصادي فعالیتونه ګړندي کړل. چیلي په کال 1945 کې د یو ان غړیتوب ترلاسه کړ. د 1946 څخه تر 1948 کلونو ترمنځ دغه هېواد له اقتصادي بحرانونو سره مخامخ شو او د کمونستانو په تحریک په زرګونه کارګران او نور خلک واټونو ته راووتل او پرلپسې اعتصابونو د هېواد اقتصاد د فلج کېدو له ګواښ سره مخامخ کړ. په کال 1948 کې د چیلي کمونیست ګوند غیر قانوني وبلل شو. په کال 1944 میلادي کې د ادواردو فیری د چیلي د مسیحي دموکرات ګوند مشر دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د امریکا سره نږدې اړیکې ټینګې کړې او له هغه هېواد سره یې ګڼ شمېر تړونونه لاسلیک کړل. په 1949 کې یوه پوځي کودتا وځپل شوه او مسیحي دموکرات ګوند بیا ټاکنې وګټلې. دغه دولت ژر له ماتې سره مخامخ شو. سلواردو د چیلي د ملي اتحاد د ګوندونو د ائتلاف سوسیالیستانو کمونستانو د چیلي د خلکو د غورځنګ او کین مسیحي ګوند په استازیتوب نوې ټاکنې وګټلې او د چیلي د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړه. د اقتصاد ستراتیژیکې برخې د مسو کانونه، خصوصي بانکونه او بهرني شرکتونه ملي کړل. کرهنیز ځمکې د خلکو ترمنځ ګډې کړې او له کمونیستي هېوادونو سره نږدې شو. دغه حالت دیموکرات مسیحي ګوند ضد انقلابونو او امریکا ته د منلو وړ نه وه. له همدې امله یې کودتا وکړه او په 1903 میلادي کې جمهور رئیس سلوادو یې وواژه او د کودتا مشر جنرال اګوستینو په زرګونو خلک د آلندا د پلویتوب په پلمه اعدام کړل او د جنوبي امریکا په تاریخ کې تر ټولو ناخونړۍ دیکتاتوري ټینګه کړه. نوی حکومت د بهرنۍ شرکتونو او کورنیو اشرافو او پانګوالو ګټې په رسمیت وپېژندلې. بلخوا په خلکو باندې د بېساري زور زیاتي له امله په زرګونو خلک ګاونډي هېوادونو ته وتښتېدل او له دې هېوادونو سره د چیلي اړیکې ترینګلې شوې. په 1980 کې د آګو په یو فرمایشي ټولپوښتنه کې بیا د 8 کلونو لپاره د هېواد جمهور رئیس شو. په 1981 کې د چیلي او ارجنټاین اړیکې خرابې شوې او د کانونو په زرګونو کارګرانو په اعتصابونو لاس پورې کړ. سره له دې چې دغه اعتصابونه د 1983 څخه تر 1985 د پولیسو لخوا په کلکه ځپل کېدل، خو خوځښتونه او غورځنګونه لا پیاوړي کېدل او د دولت په ضد خورې ورې جګړې پیل شوې. د کال 1980 د دسمبر په 9 د پینو چت له یوې مرګونې حملې څخه بچ شو او د یو ان د بشر د حقوقو کمیسیون د چیلي د خلکو پر وړاندې د پینو د دولت کړنې په کلکه وغندلې. دا خبرونه تاسې د هرې دوشنبې په ورځ د سهار پر 10 بجو او بیا ځلې د سې شنبې په ورځ د مازدیګر پر 4 بجو له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. د چیلي د کال 1909 په ټاکنو کې پینو ماتې وخوړه او د مسیحي دموکرات مشر دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په کال 1990 کې د چیلي د قانونو کارګرانو او د سانتیاګو ښاریانو بیا په اعتصابونو لاس پورې کړ. د چیلي کمونیست ګوند چې دا وخت بیا قانوني شوی و د دغه اعتصابونو ننګه وکړه. په کال 1998 کې د هسپانیا دولت وغوښتل چې پینو په چیلي کې د ډېرو هسپانویانو د وژلو په تور محاکمه کړي، خو د انګلستان دولت چې پینو هلته په سفر بوخت و د سپینګیرتوب په وجه د هسپانیا د دولت دا غوښتنه ونه منله او پینو یې بیرته چیلي ته واستوه. په کال 2000 کې په چیلي کې د پینو سیاسي مسؤلیت لغوه او د 12 کلن حکومت د سرغړونکو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه شوه.
ګران اوریدونکو څنګه جبار خیل وایي تاسو د چیلي هېواد د تاریخي پیښو نه خبر کړئ. قدرمن اوریدونکو په دې تمه چې د خپرونه تاسو ته په زړه پورې واقع شوي وي تر بلې خپرونې پورې د خپرونې کوربه خاکسار زیب ته اجازه ورکړئ. تاسو رابولم د ننګرهار ملي راډیو نورو خپرونو اورېدو ته ښه ژوند ولرئ. د خدای په امان.